د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو اوریدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو نن مازدیګر د 1200 فامیلیو له بازارګوټي څخه ومنئ. نن د روژې په 26مه دلته راغلی یم تر څو ستاسې لپاره یوه بله خپرونه وړاندې کړم. باران هم شوی دی، شړه کنده باران وشو او نن مازدیګر هوا هم ډیره په زړه پورې ده. داسې معلومیږي ته به وایې چې په شاتو لړلې ده. ځوانان هم په ډیره مینه راوتي دي او دغه بازار له خوست ښار سره نږدې فاصله کې دی او دلته به زه له مختلفو کسانو سره خبرې اترې کوم، کیسې به ورسره کوم او یوه ښه خپرونه به تاسو ته وړاندې کوم. تاسې چې ګورئ دا ځوانان دي، چا سره وغږېږو؟ مشره جوړ په خیر؟ تزای بخیر یې؟ صحت دې ښه ده؟ نوم دی؟ نوم ذوالفقار خوستی دی، د پمیله اوسېدونکی یم. ذوالفقار څه معنا؟ والا دا خو بس خواند لري کنه کی خدا تا روز معنا نه پیږي نه والا معنا به پیدا کوي. کوم ځای اصلا؟ الشهر وصليام دلته اوسېږي؟ یې بل خلل ته اوسېږم فامیلی کې. فامیلی او دغه مازیګر سره ده؟ ولا خطه زاده خبصور کې ده. خواندو خولای خاصه درسونه دی یلی دي؟ یلی می دي. څومره؟ وام سمپرا وامه پورې نور دینه پته شوی لګ سره؟ ولا خو مو چې افغانستان کې نه تعلیم خواندان نشته پوه شوی. ولې خوان نشته؟ علت یې څه شی ده لکه؟ ولا وظیفه نه پیدا کېږي، پنتونونه پرېږدي بس داسې لایا ګرځي. لکه یو څه شی وایلی دلته؟ څه ته وایم ته وایم ته په بیت و شعر وي داسې یوه مثبته خبره وي؟ ټپه ته وایم که شعر څه وایم؟ وایه شعر به ته وایم. وایه مهرباني. چې مینه مې مینه ده د مینې سره مینه لرم، مینه مې مینه ده د مینې سره مینه لرم، کرکه دې ورکه شي د هر چا نه مې کرکه کېږي. مننه. نوم دې څه و؟ ذوالفقار. ذوالفقار خوستی. خیر اوسئ. کاروبار خاص نه لرې که نه؟ نه. دلته دوستانو تاسې چې ګورئ بیا مازدیګر دی، د کچالانو پکوړې دي، دلته د مرچو پکوړې دي. مشره غاږ اورې که نه اورې؟ داسې په درګاډ شو. راځئ دوستانو چې دا تاسې باندې له نږدې وګورم چې دا ځوانان څنګه دي. دوه ځوانان دي په خپل کاروبار پسې راوتي دي او پکوړې خرڅوي. السلام علیکم. ستړی ماشې. نوم دی؟ نوم هاشم. هاشم. کاروبارونه څنګه دي 1200 فامیلی؟ والا شکر دی بخیر الحمدلله. کوم ځای؟ د پکتیا یم. پکتیانو دلته راغلی دلته اوسېږي؟ ها دلته اوسېږم. څومره وخت کېږي دلته پکوړې خرڅوي؟ تقریبا 2-3 کاله کېږي. څو رقمه دي؟ 3-4 رقمه پکوړې جوړېږي. د نومونه وخوله کومې دي؟ زه خو 3 رقمه وینم. لکه پیاز والا چې دی، مرچ والا دی، د خلید علیګو والا دی. کومې ډېرې خرڅېږي؟ والا پیاز والا چې دی زیاته خرڅېږي. کاروبار دې څه دی دا داسې تینه راځو یې نه یې راځو؟ والا شکر دی بخیر الحمدلله. ښه ده. ښه ده. ملګریه ته استوز یې که ته دلته څه وسره کوې؟ زه استاد یم. دا غالي پکوړې څه شی؟ خو ته یې پخوې؟ څومره وخت کېږي چې زده کړي دي؟ والا دا 4 کاله کېږي دا کاروبار کوم. هغه ځوانان چې بېکوره ګرځي که نه، ته یو وړوکی کاروبار په ډېر کم ځای کې بروبار کړی ده، نشي کړلی چې دې ته بېرته خپل ځان ساړه شروعېږي کاروبار. څومره وخت کېږي؟ د 4 کاله دې کېږي؟ زه والا ډېر وړوکی یم چې دا کاروبار مې شروع کړی و. خپل کور ته حلاله نفقه پیدا کوې؟ ها شکر دی. که چېرته د پکوړې نه پخولی بل داسې کوم کاروبار و چې تو خوښېږي چې هغه کور دې بیا شروع کول؟ مونږ دې ته مخه ته کړی ده خو بس کاروبارونه ډېر چې کوم کاروبار ته مخه کوې خو چې خالي مخه کې. مننه. خیر اوسئ. تو نوم چې و؟ امیرالله. امیرالله. او دغه بل ملګری دواړه په کاروبار پسې راوتي دي، اوزګار نه دي ناست او یو ډېر ښه کاروبار لري. دلته یو بل ځوان دی، دلته نور ځوانونه دي، دې سره به هم خبرې اترې وکړو. ځوانانو اجازه ده؟ څه نومېږي ته؟ نوم مې فرهاد دی. فرهاد څه ویلوړې؟ والله دلته هم زلیبۍ سره چې ښه کړلی. هو دا خرڅېږي؟ ها خرڅېږي د الحمدلله. زلیبیو نه په درجه کې خلک څه شی کوي سړیه؟ نو خلک یې خوري یا خوند ورکوي؟ ها مونه یېرې دي چې موږ کله په درجه کې دوستانو دغه زلیبۍ وړي دي لکه چې خو ځوانانو ته خوند ورکوي. والا ته درسونه یېلی دي؟ ها یلی مې څومره؟ لسم سیمه برا. لسم کې؟ ماشاءالله. او څومره وخت کېږي دلته په دغه وړوکي کاروبار کې مصروف یې؟ دا 15-16 میاشتې به کېږي. 6 میاشتې. پیسې چې وګټې بیا چې پکې چا ته یې ورکوې؟ ها پلور ته. پلور ته؟ خوشحالېږي به وي ته که نه؟ پلور دې څه کاروبار کوي؟ پلور مې والا اوس چینه کې فلحال. یو ورځې په جریان کې به څومره پیسې په جوړوئ؟ یو ورځ جریان کې 40-40 داسې جوړېږي. مننه. خیر اوسئ. دوستانو له عمره کم خو دغه نظریه کاروباري وه په دې مې خوښ شو. دلته دوه نور کسان دي، دواړو سره غږېږم. مشره جوړ په خیر. دا خو ملګری ده.
سجاد شاه ورور ته سلامونه ورکړی او تاسو صاحب ته هم هرکلی یایو مننه ډېر مننه خوشحال شو چې موږ خوند مې په دې وکړو چې دواړه ملګري یې او زه فکر کوم چې په خوارې زه مو د دې پوره زه خو اوس جومات نه راوتم لمونځه نه نو دلته موږ ډېر کینو کرکټ به ځای هم دلته کسو دا ټول کلیوال داسې دوستي او بنډار ځای ده نو دا یې لګیا و به روش پخوام روش برابر وی ارسا زه دې اسا په زنم لیدونکو د زون ور باندې پیکا جوړ خیر طبیعت ښه جوړې نوم دی نوم مې بدشولي ده مچولي کورونه سری دي بیخي الحمدلله روش نه خراب نشد ملګرو تاسو دا ووینئ پیوړې راځي بس آی کې روش برابر کړی دی خو خبره دا ده چې دا غوښه د څه شي دو وهی چرګې چرګې دو رضا سره تیریږي 1200 فامیلی والا الحمدلله بیخي ښه تېرېږي رجا خو ساک کول بیخي ښه وه په دې ورځو کې بارانونه هم وشول دې سره یا خوندوره شوه او تاسې خپرونې موږ د یوټیوب چینل نه او فیسبوک پاڼه هر وخت وینو نو بیخي زیات خوند کې او ډېره مننه کوو چې د هېواد ښکلې سیمې او ښکلې حاله کلتور او د جغرافیا خلکو ته ورحیی نو نهایت زیات ښه شو دی او موږ ته تو ځان ور ونه پېژندلو زه خو دې هسې پېژنم نوم مې عارف صابر ده او فی الحال د مرکز فامیلی اوسېدونکی یم مننه خوشحاله اوسې بس عرب جانه زما همیشنی هڅه دا ده چې یو ځل یې کمره چالان شوه دې ته بیا نه ګورم چې په دې کې لوستی راځي نالوستی راځي زوړ راځي وړ راځي هر کس چې راځي دا د خوست تصویر وړاندې کوم د خپل هېواد تصویر وړاندې کوم ګورئ تاسې تصویر مې هم پکې وړاندې کړو دې ته به نه ګورو چې دغه مثلا د کشر لرې که مشر رانږدې که نالوستی لرې که لوستی رانږدې که او یو بل کس لرې که ماسټر رانږدې که زموږ خپرونې داسې دي دوستانو چې طبیعي رنګ لري په همدې باندې د لیدونکو او د اورېدونکو د خوښې او ذوق وړ هم ګرځېږي نه پکې ډېره خواري کوو او یو طبیعي تصویر یو ساده تصویر یې وړاندې کوو هماغه باید وایي چې زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم تا ته مې چا هسې چېرته وران تصویر ښودلی دی مننه بس که قسمت یاري وکړه که قسمت یاري وکړه انشاءالله زونه رسوو مننه ښې شبې لوس رکه خدای په مان دوستانو 1200 فامیلیو بازار دی باران هم اورېدلی دی له ځوانانو سره له مشرانو سره به زموږ نننۍ خپرونه ډېره په زړه پورې وي کیسې به ورسره کوو خبرې اترې به ورسره کوو ماشومه ته څه یې ښې بخیر یې څه ډېر وتلی یې کوم ځای ده 1200 فامیلای فامیلیو ته کوم ځای نه راغلی کاڼی مې کوم ځای نه راغلی دغه ترافیک مدیریت څه دی هغه نه راغلی زدرونو نه یک زدرونو کې کوم ځای نه خو خیل نه هغه وزې زدرون دی سپیرې زدرون دی که کوم وزیو وزې زدرون وزې زدرونو ته زه یو وخت کې لوړ وم بلا دی ولته یې بلا دی درسونه مکتب مدرسه وایم ټول وایم ټول یې آفرین چې شی غواړې چې تونه جوړ شي په آینده کې ډاکټر بس مننه مننه ته څه نوم یې کې ماشومه عبید ته کوم ځای یې زه د متون تپې متون تپې ولسوالي کلی او اسماعیل هیل صحیح او درسونه دی ویلي دي څوم صنف کې اووم کې څومه نمره یې پنځمه کوم مضمون دې ډېر خوښېږي ریاضي کې تکړه یې ریاضي کې ماشومانو نه خوښېږي مو خوښېږي تو خوښېږي او غواړئ چې شهرمان دې څه شی دی چې چی دې نه جوړ شي انجینر آفرین افغانستان پر رښتینې معنا انجینرانو ته ضرورت لري یو بل ځوان سره به خبرې اترې وکړو مشره اجازادو وعلیکم سلام جوړ خیر د نوشاباتو د مشروباتو د کونې لګر برابر شو سره دای کاروبار الحمدلله بالکل ښه دی رژیم مازدیګر سره تیریږي 1200 فامیلی مازدیګر ښه ښکلی تېرېږي پوه شوې که نه رژه ښه ښکلی تېرېږي یو ښه په خوند تېرېږي کاروبار ناراضو یې الحمدلله ښه دی خو که وایو چې نه ښه نه دی خو بیا بسې خراب شي یعنې په هر حال شکر شکر به باسې سر کرایه پوره کوي د خپل ځای کې دی نه والا په څه خورئ سره کې پوره دی وجه څه شی کېدای شي نن سبا د اقتصاد خراب شو خلکو سره پیسې کمې شوې زوری نشته خورۍ نشته کوربري نشته وړ اقتصاد یې دنه خراب شوی دی 1200 فامیلیو کې ډېر د قانونو د څه شي دي خدای دا پرچین دي کنه ډېر دی دا پرچین د غړغړ دي کنه ډېر دی خلک خوښ دي که خفا دي یاره خو په زر به زون خوشحالوي نه راغولانه دا غلا والا څه شی وایلی دونکو ته چې د زړه نه یو کیسه روبسه هغه د شعر په ژبه یې که د بیت په ژبه یې که ټپه وي شعر نغمې نه دي زده خو والا داس دو چې په خپله به زون خوشحالوي چې په خپله زون خوشحال نه کړي څوک دا نه خوشحالوي ټپه د یاد کړی چې ځان چې په زوره خوشحال نه کړې په دې د اوس کلي کې نشته ډډګیرانه دغه مننه ښې شېبې مو چار قربان سره ولرلې بریالی اوسې ملګرو مخکې مې هم یادونه وکړه باران شوی دی
هغه باران شوی ده که نه ته چیږې چه شنې مصروف یې په غنه په تصفینه یا یې ذکر فکر عبادات یه نوم دی کوم ځای نام بهرام جان لیکن په ملای کوم ځای نه راغلی دوا مندنه دوه منده یې یه دلته اوسېږې یه درسونه یې یه څوم صنف کې وام آفرین نو څرې دی دغه رژیم زیګار دلته الحمدلله صحیح ښه دی یه مننه ملګرو زه نورو کسانو سره هم خبرې اترې کوم تاسې چیرې مزه یې راسره اوسېږئ نن به د 1200 فامیلیو له واړه بازار څخه تاسې ته یو ښکلی انځور وړاندې کوم نو دلته چې تاسې وینئ باران اوبه هم ولاړې دي او دا نو دلته نږدې یو جومات دی حضرت بلال جامع جومات مازدیګر لمونځونه شوي دي ماښام روژه ماتې ته کم وخت پاتې دی یوه بله ښه خبره دلته دا ده چې دلته چې تاسې وینئ واړه واړه کاروبارونه د ځوانانو ډېر ښه روان دي سبزیجات پلوري زه به دوی سره هم لږې لږې خبرې اترې وکړم چې څنګه دی کاروبار دلته مشره ښې چه شی خرڅوئ سبزیجات دي دغه د شرباتو پوړۍ دي نوره نوره بدرنګ دی دا سبزي ده ده ته پیسې چه شی دي نه غواړي او کور راکه خبرې به هم کو چکني هم خرڅوئ که نه چکني ده څومره وخت کېږي چې دا خرڅوئ دا دغه کېږي 13 روژې نه اردلی 13 روژې نه اردلی دغه ځای کې ویلوړ وی یې دغه ځای کاروبار دی ښه ده ښه شکر دی رضو یې بلکل نوم دی نوم یعقوب رحمان مننه کوم ځای زدرون کوم ځای زدرونې د سپیرې ولسوالۍ سپیرې ولسوالۍ هغه غورمه چې وي تا یې نه نږدې که لرې نه یې نرکوز جو دی سپین کلی وي دا یې سپین سپین کلی یې سپین ولته هم خپرونه جوړوه ودې نه لیده نه ولا نه مې فیسبوک نه لرې نه نه لرې نه لرې مننه دوستانو دغه د بیا زه درته ښایم دغه کس یو هم ډېرې خوږې خبرې وکړې ښې کیسې مو ورسره وشوې ارام به مخکې ځو دا ځوانان هم لکه چې چیرې روان دي رکشه ورته ولاړه ده چیرې روان یې لوړی ښه سلام وعلیکم سلام جوړ په خیر بیتونه شپه څه کاروبار لرې والله دا سبزی خرڅوم سبزی تازه سبزی دو یه تازه کوم ځای نه ورې بازار نه خپله بازار نه ورې دلته یې خرڅوي یه بازار ته نږدې لیار دو که نه دې کې ځای نه به څومره څه دقیقې لیار دو یاره یو ساعت مزال وي څومره یو ساعت کوم بازار ته خوست بازار یو ساعت زه چې خپله بازار کې و نږدې و 15 دقیقې لیار باندې وي نه مزال زیاده څرې دا کاروبار دی ښه ده والله ښه دی زراعت کې دغه ګېډۍ وا په څه دو ګډۍ ګندانه پیاز ویلنی بس 15 ګډۍ په لاس خرڅوم 15 په لاس دا خریش کې چې ډېرې قیمتې دي خبر یې که معلومات نشته دي معلومات نشته مننه ارڅار کوشه وسړیا اوره دې نه وخلو اوره په څه دو وعلیکم سلام جوړ په خیر وعلیکم سلام اوره دې په څه دو پیمانه خو خرڅي نه سوړل دی سخت نن نه خرڅېږي تاوان شو دی نه تاوان وي والا نو سړی بل کاروبار وکړي بل کاروبار هم نشته ښه کوم ځای نه دی راوړی که وخلې نه مسخلو سره مسخلو نه اورې ورېږي یو مخکې شوي رزونه روغلي غونه مربوط دا دې ولته سوتلې وه بیا دې راوړې تلې مو یې څه شو کې سوتی ولته کان ورته ووایو مځکه کې کوز بیا یا ډاکو بیا دا ټیم روو دا کې بوس څومره واوره وي دا فعلا څه معنا د اوس چې دوکه ټوله د اوس چې دو یاره دا که به شپېته اتیا منه وي اتیا معنا من په څو ده مان په 60 روپۍ 60 افغانۍ 60 افغانۍ پرون مې وایي واورې والا سره مرکه کړه لیدلې به دې نه وي نه فیسبوک لرې فیسبوک نه لرم خو نه یې کاروې نو دا ویډیو بیا څه رقم کسه ویډیو په تلویزیون یې کسو مرګري لري غوس راکینو ملګرو سره یې تلفونونو زه نه مصرفوو ای واورې والا چې وایي ډېرې ښې ټپې ویلې تو ته ټپې نه دی ځه ټپې څه خې وایې ملکه ته وایې که نشته دې سره دله خال تلویزیون ډېر کسي ملکه مننه کاروبار کې دې بریاوې غواړم اوس زه تو ته باید د میر ده وکړم چې الله تعالی د لمر راوړي ښه وخت ولرې قربان درشم المیر ده ورته وکړم بس یالات سره خوښه یې پکې صحیح شو مننه دوستانو دلته نورو دکاندارانو سره خبرې اترې کوم هلته تاسې ګورئ دوبۍ جنرال سټور دی نوی کابل برګر او میکس جوس دی داسې سینا نوم ده
او پرچون فروشي ده. راځه واوړو داسې آرام آرام به واوړو، دوی سره به هم خبرې اترې وکړو، کیسې به ورسره وکړو چې مازدیګر یې څنګه تېرېږي، ژوند یې څنګه تېرېږي او دغه د روژې مازدیګر څنګه دی. سلام ځوانه. وعلیکم سلام ستړي مه شئ. مو ښه راغلاست ودرېدې. تو ښه راغلاست ویلوړ یو که نه. نن د کسون نه معلومېږي باران شوی که نه؟ ولا نن ورځ خړه پړه ده، نورو ورځو خړه نه ده، وسړی داسې تازه او د ښکلې او د په زړه پورې خلک نشته، په خلکو ورځ ښکلې وي شته. څنګه روح تازه کوي؟ خو تو خو هسې ماسک ته څه ده که نه؟ خو زکام ده. یورې به ورځک سم خبرې به یې سره وکړم. نه غږېږې؟ راځه په زوره دې ځم نه غږم، خو دکان خو ګورم. سلام، جوړ په خیر. دکان دې خپل ده؟ یورې مخکې لیدلی دی ولیدلی مې. څنګه دی کاروبار نن سبا 1200 فامیلیو کې؟ الحمدلله شکر، کاروبار خو په 1200 فامیلیو کې نن سبا ډېر بیخي زیات ښه دی. مختلفو سیمو خلک دلته راځي. څومره دکانونه به وي؟ یاره داسې زما په شمار سره 80 دانې به وي دلته. 80 او نن سبا کاروبار دلته د څه شي ښه دی؟ همدغه پرچون دکان دی، پرچون دکانونه چې دي دا بیخي زیات دلته ښه دی نن سبا وخت کې. مننه، خیر اوسئ. ته څه نوم یې؟ زما نوم شمس الله دی. انا پرې شرارت وکړو دا ټپۍ آئی. ولا ټپې خو ډېرې دي. وایه څه یوه ټپه واچوله عجب د ولوس ماتې راوه دغسې یایه څه دلته سکرین شاټ لګې څرنوې ډایرکټ آمادګي نیولې وه. وایه څه اختریز غزل دی. ارمان دی برابر شه، ایمان دی سلامت شه، خزمنۍ دی برکت شه، خوشحالي دی په قسمت شه او دشمن دی ملامت شه، په دنیا دی سر اوچت شه، ټول ژوندون دی په عزت شه، هر قدم دی په راحت شه، په نصیب کې دی جنت شه، درته وایم چې اختر دی مبارک شه. ډېره مننه، خوند یې وکړو. ډېره ښه شعر یې ویلو. خو مشر نه مو ګیله په دې وشوه چې زه دلته راغلی مخکې را سره غږېدلی و، نن یې ځان لکه چې داسې ته را سره وغږېدې، مو ته یاد دی. نن نه پوهېږم چې ته روژې خو خیر بس الله تعالی د شفا درکړي. خو دا برخه هم کې نشرېږي، داسې ونه یې چې بیا نشرېږي نه، دا به هم کې نشر شي. کاروبار کې مو بریاوې غواړم، زه به نورو کسانو سره خبرې وکړم. مننه، خیر اوسئ، آباد اوسئ. نو دوستانو داسې کوو، نورو برخو کې هم له لیدونکو سره اورېدونکو سره خبرې اترې کوو او دغه لاره لکه چې بنده معلومیږي. دوستانو یو بل ځوان سره هم یو څو لنډې خبرې لرو. ځوانه سلامونه. وعلیکم سلام، ستړی مه شئ. نوم دې څه دی؟ زابید. زابید جانه فکر کم د لبنیاتو دکان لرې که نه په دغه ځای کې صحت لبنیات؟ بالکل. خو اوس کې لبنیاتو دکانونه کم نه دي؟ والا اوس خو زیات شوي دي. څومره وخت کېږي چې زیات شوي دي؟ یاره دا کول به کېږي چې زیات شوي دي. څه شی پکې کېږي؟ مستې دي، چکني دو، غوړي شته؟ هغه غوړي هم خالص غوړي شته؟ خالص غوړي شته. کوم ځای نه خپله یې روړئ که نه بل څوک یې تورې خرڅوئ؟ اکثره موږ خپله جوړوو، بل څوک یې راوړي. هغه نوره غوړي خو به نه وي سره ګډه کوئ؟ نه ګډوو. اختر مخه کې غوړي خوند دي که نه؟ ډېر خوند. ته خوښېږي؟ ټولو خوښېږي نن سبا. دغه ورځې جریان کې داسې لبنیاتو چا باید خارج شي، ځکه ګرمۍ موسم کې خرابېږي. دې دپاره څه سیستم لرئ چې که خارج نه شي پوتې شي؟ خپله سلجې لرو دلته. مننه، کاروبار نه راضي یې؟ شکر دی راضي یې. بریالی اوسئ. دوستانو خپرونه به هم سره راټوله کړو. آفتاب صاحب په کمره کې را سره دی او دلته د خیاطۍ یو دوکان دی او دا لکه چې ډېر خوشطبع ځوانان دي. مشره سلام. وعلیکم سلام. ښه په خیر یې؟ جوړې په خیر. څومره جوړې دي ګنډلې دې رضا کې؟ 150 ته مې رسولی. 150 یوه جوړه په څو؟ 3,500 روپۍ. 3,500 ما دې پره په څه وي؟ مشکل نشته. نه خو مو جوړه نه ده ګنډلې. اوس به درته وګڼم. په څو؟ نشته مشکل، بیه م پرېږده. نه ولې دومره ته په ځون په تاوان کې راولئ چې ما دې پره یوه جوړه مفته ګنډې؟ او ته چې دومره خدمت کوې د مسافرو دپاره خپرونې جوړوې، دوی هلته ماسختانه ماله دوی اوري او دوی خپله نه جهار د شمخیر څومره مینهناک ځوان دی دوستانو، څومره له مینې ډک او څومره مهربان له اخلاصه ډک. نوم دی؟ نوم ابراهیم سلام. ابراهیم عیده پورې په څومره جوړې وګنډې؟ ټوله مې 150 ټارګېټ دی. ټارګېټ دی، سیزن ده انشاءالله. بریاوې دې غواړم. مننه، ښې خبرې دې وکړې. دوستانو خپرونه راټولوو او د 1200 فامیلیو څخه مو تاسې لپاره یوه ښه خپرونه ولرله
نو خبره داسې وه چې باران کې هم موږ خپرونه میس نه کړه. ما وی راځه چې د باران کې پاتې نه شي. باران تږی تږی بیابان یم زه یم له تا نه چې هم تا ته در روان یم زه یم تک تک د دروازې شو ویلې څوکې وویل مې چې در جار د شمرایان یم زه یم. نن اجازه شته؟ راځئ دا ټول داسې خندانې څیرې دي، خوش طبیعته ځوانان دي، بس په کار مصروف دي. تو چې کور راکئ خبرې اکو. خو نانوایی څه نومیږي؟ عبدالحکیم. ته کوم ځای؟ زه خپله صباره یم. صبري ملګري مې په نانوایی کې اول ورده ځای وینم. څوک د غزني وي، څوک د نورو ولایتونو وي. د خوست کې نانوایی ډېر د کومو ولایتو خلک لري؟ والا تخاریان دي. تخار دي، آفرین. غزنیچیان دي. دا ډېرې لري که نه؟ نن دې څومره ډوډۍ پخه کړې ده؟ یاره تر 2,500 پورې مې پخه کړې. 2,500 پورې. یوه مړۍ په څه ده؟ یوه مړۍ په 1,00,000 روپۍ. کور دې وبسله ده نو 2,500 نه څومره روپۍ ارزي بیا؟ یاره دغه څه باندې 2,000 روپۍ به راشي. 2,000 افغانۍ. کاروبار ناراضو یې؟ خو ته لږ داسې ګرم ځای کې ویلوړې تږی کېږي نه؟ والا تږی کېږي خو بس څه وکړو مجبوري ده. دا نانوایی چا ده؟ زه خپله ورسره استاد یم، خوستوال ده، دلپرای ده. ته څرې روغلی ملګریا؟ نانوایی ملک زه یم. خو ته ملک وینې دا رقم ته تر تازه ویلوړې او کارګرې لګیا وي که نه؟ مو چې نانوایی والا به ډېر غوړ جوګ داسې مشر سړی وي. ته کوم ځای؟ زه اصلا دلپرای یم، خو سیول المۍ دی. کاروبار ناراضو یې که نه؟ شکر الحمدلله. دغه ډوډۍ چې دلته ده په دغه ساحه کې خرڅېږي که نه؟ لږې لرو ساحونه هم خلک خرڅوي. سی وریا څنګه چې پاک نه تپې نه یو بل څه نه د هوټلو والا دغه د کندورون ټول د وزن اوري. وزن یې سړي ده، وزن به کم کړی نه وي؟ نه وزن لا 200 لاسو خو فلحال وز 200 شو لګه چې ګاز لګ شوی دا ویډیو. دا خپله څه اتحادیه لرئ؟ کوم ځای نه تاسو تکیبېږئ؟ شروالۍ کې اتحادیه شته. شروالۍ که نه؟ هغه رسي کسې وزن یې معلوموي. د پخې مړۍ وزن چې کوي که نه د خامې دغه ځای کې دی؟ دواړه چې کوي شکمن چې دواړه چې کوي دلته چې کمه نه کې پیړې. صحیح. کله کله داسې شوي دي که نه چې مړۍ دغسې در پوتې وي ډوډۍ خرڅه شوي نه وي؟ بلکل شوي داسې. نو خوښ په دې شوم چې ځوانان یا یو کاروبار مو برابر کړی ده. دا ځوانې کوم ځای ده؟ دا پرسیبون ده. لغمان یې؟ ښه ډېر ښه. دا ځای کې یو بل کس چې د صرف مړۍ ته بس نوسې ته لګی چې ښه نورماله چاره ده. خپلې وظیفه ده بس د مړۍ خرڅوو بس. معاش دې کم نه وي؟ نه معاش ښه ده. که نه ملک یې ویلوړ ده بیا ته په ډېراوه. الله کم ده. هر څه په هر حال شکر. صبر وکړه چې دا مې بیان نه کې وسړی هر ټانګ نه وایي دا غځي کې دا لږ خطرې ځای مو ته پرېښي خو بیا زه دې نه لوړم. پیسې بې خدای پامان دوستانو 1200 په میلۍ کې په دغه نانوایی کې د نانوایی نوم څه و؟ شاهین نانوایی کې زموږ خپرونه بس پای ته ورسېده. د روژې مازدیګر و رب دې وکړي تاسو زموږ د نن له خپرونې څخه خوند اخیستی وي او بیا به هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ستاسو لپاره به بېلابېلې خپرونې چمتو کوو. ما سجاد شاه او په کمره کې آفتاب صاحب ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست بریالي